ته خبرې کوه خبرې کوه چې نو خبرې چا سره وکړو دې لاسه مخ ته علیکم خپل غني هرڅو او د غيو د کونړ یم او کونړ کې د ورکپور یم او غني هرڅو څه د خبرې نشته دغه لیدونکو ته دغه ته چې خبرې څوک نه کوي خو ته خبرې کوه سره کړه دا نه کې ما مسوم باغې کنه خبره روانه سره حیران دي خبرې کوه نور به څه وکړو نو خبرې کوه ته راشه هلته لیدونکي ته راشه که نه یو هم نه راځي زبر سلامونه ملګرو ستړي مه شئ جمعه ده او مازدیګری دی نو لیدونکو تاسو ته لپاره مې داسې یو نوې طرحه برابره کړې ده یو جالبه خپرونه چې تاسو یې به وګورئ او له خندا به انشاءالله چې زه 100% اعتباري یم که نه چې خېټې به مو پړسېږي او خندا به م نه کنټرولېږي نو ما به پېژنئ چې ډېر تاسو مخشه یم حنیف الله عقیار یم او د کیمرې په برخه کې راسره لال محمد رئیس خیل ملتیا کوي نو راغلي یو ډرونټې ساحې ته چې خلکو سره پرینکونه کوو ځوانانو سره مرکې کوو او د هغې ریاکشن یې په تاسو ګورو نو هیله ده چې زموږ د خپرونه تر پایه پورې وګورئ او رښتیا یو خبره بل تاسو ته را یاده کړم ګوره چینل زموږ لازمي سبسکرایب کړئ صحیح ده او د بیل آیکن ګوره ضروري دی په دې چې میلمه ګوره راځي اول دروازه ټکوي که نه چې بیل آیکن به تاسو تیار ټکوالی مي که نه چې خراب نشي دره چې څنګه موږ خپرو نو تاسو به در رسېږي نو زموږ خپرونه تر پایه پورې وګورئ له موږ سره پاتې شئ سلامونه ملګرو ستړي مه شئ جمعه ده او مازدیګری دی راغلی یو د ناکامورا پارک ته چې دلته ډېری ځوانان راځي د چکر دپاره د میلو دپاره نو دا په تړه یو ځوان پیدا کړ نو دې سره موږ مرکه لرو له موږ سره پاتې شئ سلامونه ستړي مه شئ وعلیکم السلام تاسو مې ستړي مه شئ بخیر راغلی ډېره مننه په پیل کې د لیدونکو ته ځان معرفي کړه نوم مې اسرار دی تخلص مې اتل دی او د سهرود ولسوالۍ نظرآباد کلي اوسېدونکی یم ډېره مننه او څه مصروفیت شته شکر د مصروفیت شته د خپل خیاط هم د ننګرهار پوهنتون د فامیلي او دراوي سره مخامخ د اتل په نامه خیاطي دی خیاطي زما ده ډېره مننه اسرار اتل صاحب دا زموږ خپرونه چې لیف خپرونه ده همداسې په زرهاو لیدونکي ګوري صحیح ده که نه نو ته د امریکا د قانون شه ته یو څو خبرې کیمرې سره وکړه زما ملګري روان دی هغې ته زه ادرس ورکوم چې راشي دلته ته دا خپلې خبرې روان ساته نو زه چې په اړه خبرې وکړم اورې زاهد صاحب دې لاسه خبرونه روان ده خبره روانه ساته چې خبره بند شي خبره واده پلان لرم انشاءالله یو څه پیسې لاسته راشي واده انشاءالله څه کوم او اراده خو مو شته انشاءالله روانه خبره کیمره مه بندوه خبره کوه د لایف دی خپرونه ټول خلک تا ګوري همدا اوس دې ګوري ده څنګه یې نور شکر د الله فضل بس شکر د الله فضل دکان ته راځي بس سار راځو ماسخوته سره نه کیمرې سره خبره وکړه او کیمرې ته ګورم دا خبرې جاري ساتم او سهار راځم سار راځو ماښام بیرته ځو او ژوند روان ده نو ژوند تېرېږي خبرې کوه که نه چې بندي کیمره ته یو څه خو ووایه که نه 2 دقیقې خبرې ترنم بخښه نه ده دا خبرې دي مرکه وکړه د ملګرو سره لیدونکو سره درته اوس دا اوله خپرونه دا ریکارډ کوم دا بند دا شي یو څه خو ووایه که نه نو چې وایم اورم چې پوښتنه وکړم چې یو څه ووایه کیمره ته لیدونکي تا ګوري نه لایف دی خپرونه لایف ټول دې ګوري همدا اوس زر کوه چې ووایه که نه کیمره بندېږي یو څه ووایه چې مالکه هغه ځای سره کوم دي چې ووایه مال ته راشي که نه والک یو سړی د ما سره خبرې کوي زه چې وایم ما چې لګیا اوس که نه خبره کوه یاره صحیح ده به صحیح ده خبرې دي سره سیند کې اوبه ډېرې کمې شي دا بس اوله خپرونه دا ده بس هغه پلان لري په ژوند کې څه کاروبار فعلا خو انشاءالله چې اول دا ده چې سکل چې آینده کې انشاءالله فعلا مې دا ده چې کانکور امتحان ورکوم پوهنتون ووایم غټ هدف مې دا ده چې پوهنتون ووایم لیسانس ووایم او
وطن ته خدمت وکړو نو دا دې اوس توان راکړي چې پوهنتون ووایو او دغه غټه هیله او ارمان چې دغه پوره شي او نور ژوند ته تېرېږي شکر د الله نه راضي و الله دې موږ نه راضي شي نو څه به وایو نور څه خو وکړه کیمرا باندې کې لا په لیدونکي دې ګوري ویډیو بندېږي ځه سورو والا رہی کاروبار کې وري څه خو وکړه والا راځي خبره ختمه کړه اسرار څه خبره وره دا زموږ یو تفریح خپرونه ده نو تا ته مګ درکو چې ته کوم څه احساس پیدا کړې کنه خو ته الحمدلله ورخطا شوې کیمرې ته او دا زموږ تفریح خپرونه احساس په خوښ خپرېږي نو زمونږ موخه همدا چې هېوادوالو په خونه شونډې دقیق خندا راولو صحیح دی که نه نو څه مشکل خو به نه چې ویډیو خپره کړو دغه ده خو ما تاسو باید مخکې تر مخکې مونږ پوه کړی خو دغه خو دې ته خو پرینک وایي که نه چې ته یې پوه کړې بیا هلته دغسې ریاکشن نه ښیي مونږ تاسو د پوښتنه وکړئ مونږ ځواب درکړو نو تاسو داسې نو دا خو حیرانونکي دی پرینک خو همدې ته وایي که نه همدې ته پرینک وایي او آخر کې د لیدونکي څه پیغام لري لیدونکو ته دا پیغام لرم چې ټول د خپل درسونه ووایي او مکتبونه دي مدرسې دي وي او خپل ژوند دې مخ ته وځي ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه بیا هم ډېره مننه بیا هم ستړي مو شئ ملګرو دغلته یو بل ګلالی ځوان مې پیدا کړ چې فکر کوم د باغ کې ګني خرڅوي نو غریبي ده په سړي ژوند دی په سړي رقم حالات راځي نو دې ځوان سره مرکه لرو له موږ سره پاتې شي سلامونه ستړی مو شي وعلیکم السلام څنګه یې طبیعت دی ښه دی ښه یم په خپله ښه ډېره مننه نوم مبارک دی حنیف الله حنیف الله بېشکه دا نومونه هم سره ورته دي زه هم حنیف الله یم او دا هم حنیف الله دی ډېره ښه څه کې دلته ګني خرڅوم ګني خرڅوي د ورځې څو پاکټه خرڅوي 15 پاکټه خرڅېږي لس 15 پاکټه یو 3000 روپۍ پاتې کېږي ورځې نه ما تو یو نیم سل روپۍ پاتې کېږي ښه یو نیم سل پورې وړې او 3000 جوړې نه 3000 نه 200 روپۍ وړې 50 روپۍ پاتې کېږي ښه 50 پاکټه 200 روپۍ پورونه 50 پاکټ جوړې نه شي نو 50 پاکټ خو دا چې په شلو کې ضرب کې ډېر پیسې راځي او که یو مالدار یې نو نه ما چېرته مالدار ښه ته د ښکار زموږ د خپرونه لیف دی روان دی صحیح ده تا مې کې کوم څه ته د کیمرې سره به خبرې کوې صحیح ده زه چاته زنګ وم ملګری مې را روان دی هغې ته ادرس ورکوم خبرې کوم کیمرې شویه سلام علیکم مونږ په خپله ګني خرڅو او د هغې یو د کونړ یم او کونړ کې د ورکپور یم او ګني خرڅو څه به وکړو او نور افغانستان کې خو کارونه نشته دا ګني به خرڅو او نور شي خو نشو کولی او زه دا نور ته دا خواهش کوم چې دا غریبي الله پاک ختمه کړي او نور الله خاني راولي او بس شپږم صنف کې ما او مرتبونه خو یو هلک دی ماشاءالله تکړه دی خبرې روانه کړې ده خبرې کوم څه شی ووایي چې کیمره باندې کې لیف دی خپرونه دې غاړې راشي کنه دې غاړې مونږ ته په کوم لار روان یو خبرې کوه ټول دې ګوري لیدونکي ښه ګوري چې بیا مانه مګر چې ووایي خبرې 2 دقیقې خبرې نشي کولی ته ها ورونه ښه هو بلکل حیران کېږي خبرې کوه نور به څه وکړو نو خبرې کوه که نه 2 دقیقې خبرې کوه چې ویم یو څه شی ووایه کیمرې ته لیدونکو ته خبرې نشي کولی خبرې کوه صرف لیدونکو ته زه چې ویم یو څه شی ووایه هغه څه وکړه غلی لاس څه وکړم ښه خبر سنغال ښه ځایان دي د چکر ځایان دي هر څوک ترې راشي او ځایان ښه ځایان سیند پکې شته رڼا جان پکې شته خاص چمن پکې شته کني پکې خرڅېږي او نور ښایسته ځایان دي او هر څوک ترې راشي د افغانستان الله یې نور هم د افغانستان جوړ کړي خدای ترقي دې ورکړي او څه به وکړو او بس چې ویم خبرې نشي کولی خبرې کوه او عمل ته راشي عمل ته دلته خپرونه مې روانه کړې یاره ټول زنګونه وهي خبرې کوه که نه خبرې کوه د هلک د غریب راغی بس نور خبرې به څه وکړو بس خبرې ختمې شولې نه بس دی
هلته لیدونکي هغه راغی هغې سم خبرې وکړه که نه هغه هم دغه راشه ډېره زیاته مننه ګپ شپ ورسره چې خفه شوی نه یې ښه آخر کې لیدونکو څه پیغام لري پیغام دا لرمه چې پیغام به زه څه ولرم نه هغه خلک چې کار نه کوي او په تیارې خوري هغه الله غر کې چې څوک کار نه کوي کار د باید هر مسلمان وکړي افغان مسلمان باندې کار حق دی چې کار ونه کړي نو څه شی به وکړي افغانستان کې ډېره مننه ډېره مننه په هغه دا ویډیو ستاسو په خوښه پروا خو نه کوي نه پروا نه کوي ډېره خو مننه. بیا هم ملګرو ستړي مه شئ همدې پارک کې اوسه پورې لا چې ته تللي نه یو نو دغلته یو پهلوان یې پیدا کړ ما ډېر هم د وړو وړو سره مرکې وکړې دا پرې ځان لږ غټ وګورو خو ځان نه مې غټ ماشاءالله پیدا کړ سلامونه ستړی مه شئ مننه وعلیکم سلام رخي خیرت ډېره زیاته مننه په دې پیل کې د لیدونکو ځان معرفي کړه زما نوم اکرام الله دی کوز کونړ خوي ولسوالۍ اوسېدونکی یم فلحال یو دوکاندار یم چوک تلاشه کې ښه دوکانداري دې شروع کړې ورسره دوکانداري شو ډېره مننه دا دوکانداري چې ته کې زړه نه تنګېږي دوکاندارۍ کې نه چې بس کاروبار روان وي زړه چا تنګېږي بس سیستم روان وي ښه هر څه ډېر ښه دلته څنګه راغلی یوازې را ملګري سره شته دلته ملګري را سره دي راغلي تفریح دپاره پنجه ساعت تېري وکړو کرکټ وکړو نو دلته راغلي ډېر ښه بیا دا زموږ دا خپرونه چې دا لایف روان دی دا اوس ستا په زرګونکو لیدونکي ګوري که نه دا د ژوند چارې دې څنګه روانې دي الحمدلله بس دا دمه خیر روانې دي راضي دي نه بي خوشحاله یې ورسره الحمدلله ټیټ او دغه دی واده ماده دې شته که نه شته او ته الحمدلله دا کوم څه ته تر مرکې روانې ساته ماته یو زنګ راغی ته کیمرې صاحب خبرې کوه زاهل صاحب ته خبرې کوه خبرې کوه چې نو خبرې چا سره وکړو دې لاسه مخ ته خبرې کوه رشته سره مرکه وکړم رشه هدایت رشه دلته که نه قاري صاحب رشه مرکه وکړو رشه رشه که نه کیمرې سره دوه خبرې کوه چې لیدونکي ټول ګوري زر نه نو چا سره خبرې وکړو رشه که نه رشه مرکه وکړو نه پر رشه بیخي صحیح ده او خپرونه رانه کړې ته ملګری پیدا کړی او دا ماشاءالله تکړه ده خبرې کوي یو څو خبرې وکړه رشه که نه واره که تاسو سره خبرې وکړو دی میک موږ ته راکړه بس خبرې کوو یو ملګری اوس خواته دی چې موږ سره خبرې وکړو دلته مرکه ورسره وکړو رشه والکه رشه جاوید صاحب رشه څو خبرې وکړو کیمرې ته خبرې کوه ترشه هلته لیدونکي ترشه که نه یو هم نه راځي زبر روان د خپرونو روان د لال محمد رئیس سره کیمرې کې خبرې کوي یو 2 دقیقې خبرونه ده یاره او رشه که نه جاوید رشه جاویده ترشه جاویده یا دوه ترشه لیدونکو سره خبرې کوي لیدونکو سره او ګوري رشه که نه جاوید ځان دې معرفي که جاوید داسې دوه خبرې وکړو کیمرې سره خبرې کوي لیدونکو سره خبرې کوي لیدونکو سره او لیدونکي غږ ما ته اوس خبرې وکړم چا سره خبرې دې کیمرې کې تقریبا زر نه پوره ډېر ته د لایف ګوري نو سم نه کومه یم دا اوس یو غږ نه راځي ما ته راشه نه ما غزه ده کنه مولا سي پازابول کې ته مولا چې شی وی کیمرا باندې کې استاد خبره باندې کې بس ته کنه څه خبرې نشته خبرې وکړه شاید راشه نه پیدا کړه صرف فان دی نو خبرې نه کوي دا خاندان ډېر شی تاسو زه وکړم مرکې سره جاوید راشه ځان دې معرفي کړه وروره دا زمونږ انضمام الحق دی ډېر ښه بیټسمین دی او داسې چکي وهي اوس به وګورئ پیچ کې به راځي هلته اوس به ودرېږي ډېر ښه بیټسمین دی او بالر آلراونډر دی ډېر سپیشل او بالکل بل کس راشه والک راشه بل کس راشه دونکو ته خبرې وکړه دلته کیمرې سره څو خبرې زه سره خبره کوم کنه لګیا اوس دې لګیا ما څه خبرې نه اورم اوس خبرې وکړه دا مې کې ما مسوم باغې کنه خبره پهلوان صاحب پهلوان صاحب خبره وره دغه صبر کا خبره ده کومه خبره شانی والا لکه شوخي سره او تفریح پرنګ کوم تاسو سب کو ما چې ساده احساسات ګورو چې ورخطا کې کنه ورخطا کې ماشاءالله ډاډه ولاړ ټټ ها اخر کې لیدونکو څه پیغام لري ځوانان چې تعلیم کوي نشي مکوي تم سپورټ کوي او ډیره زیاته دین ته خدمت کوي دغه دین کورونه ژوند اوسه دا خبرونه تاسو په خبرېږي څه مشکل خو بني نه هیڅ مشکل نشته ډیره بیا هم سلامونه ستړي مشي
مازدیګری دی هماغه پارک دی راغلي د ګلالي ځانو سره مرکې مې وکړې دغلته یو بل ځوان پیدا کړو تیار اوزګار خو ټول په کرکټ مصروف دي دا اوزګار و نو موږ دې سره مرکه وکړو صحیح ده که نه سلامونه ستړی مه شو وعلیکم السلام روزانه په خیر حال خاص دی ډېره زیاته مننه کور مو ودان ژوندی اوسې په پیل کې د لیدونکو ځان معرفي کړه زما نوم ثابت خان دی اصلي د لغماني اوسېږو په ډارونټه کې نو جلال آباد ډارونټه ډېره مننه تخلص مو لري ثابت خان رحمتیار رحمتیار صاحب په ډېرې بخښنې سره ډېره مننه زیات څه مصروفیت لري بس اوس خو حاضر دم په خپله چې د ننبۍ استاد یم اوس حاضر دم په ټورنټې بازار کې مې وخرڅوم د دې ژوند باره کې د ننبیتوب د پسې حساب شروع کړو او بله خبره ته کوم زموږ د خپرونه لیف دی لیف روان دی اوس په زرګونو خلک تا ګوري ستا ویډیو ګوري ستا خبرې اوري او دا د ژوند د کاروبار دې څنګه شروع کړو ته د خپلې خبرې وکړه زه ملګري ته سم ادرس ورکوم چې سړی را روان دی ته خبرې کوه تر لیدونکو سره کاروبار خو چې د ژوند مشکلات در منځ راشي مجبوراً کاروبار به کوې د کاروبار خو نه کېږي پوه شوې نو هر څه همت کول غواړي چې همت ونه کړې هېڅ څه مخې ته نه ځي غږېږم وروره څه باره کې ورسره یم ته راته وایې زه مه غږېږم ګشتاب کو روزانه خیر دی همدغه ډسپلې د موزیک چې غږ دې ریکارډ شي هغه دې ورشي لیدونکي دې ګوري خبرې کوه من کې دوه کې راوستي چې چی بگم ولا که ما ورشي یارم بیا چې زیار مال دلته خلک څه کوي څه خبرې کوه کنه لا ټول خلک راغلي لوبه کې کرکټ کې بس خپل سات تیرې وروچي وکي ټول خلک وزګار دي کاروبار نشته افغانستان کې شي نه خبره روانه ان شاء الله خطيب روانه سوي امرور خبرې کوه موږ دې دوه کړل مرکه روانه غږېږم خو خاص خبرې وکړه ورور ولا خبرونه په موږ خرابې څنګه دا اشي اخو دا څه چلال دی و ملي راځه سم مخ راځه څه کوه کنه ته لیدونکو دا ورور جان د سوم ته ته چې دغه شی درته ما خبره خو هر لري چې دغه شی دغه شی درته وایم ته پښتنو کې جواب درکم نو د څه خبره کوي خبرې کوه کنه ته خبرې نشته دغه لیدونکو ته ته شي خبرې څوک نه کوي خو ته خبرې کوه سره کنه خبره ورل درشته ته درشته ته دل درشي ها هي ترشل ده پښتنو کې جواب درکې ته پښتنو کې جواب درکم نه خو ته مې څه خبرې شي لیدونکو سره نو دا لیدونکو خو پښتنو کې مخه مخ ته پښتنو کې جواب درکم شي باره کې پښتنه کې وراته ډیره زیاته مننه لګا شوخي دې سره واجب ته څنګه نه ښه قربان اوس په اخر کې پیغام ورو چې غزوانن په تیار شي خو کنه کار نه کوي هغه ته خلکو ته پیغام لري هغه ځوانان چې په تیار خو د مور پلار د نشته وبخه د پلار ګټه تنازي به تاسو کوشش وکړي چې همت کې ځان ته کار روزګار جوړ کړي خو د پلار ګټه تنازي یعنی په تیار خړلم خني هیڅ ضرور نه ده بیت همت کې ځوانان دي خو د چا خبره خلې نه اور باندې کې بیت کار وکړي روزګار دی وکړي او د ځواني بسکه چې ځواني بسکه چې بیکار ګرځي لکه مونږ او سو قرض نه درکېږي ډیره زیاته مننه لکه شوخي سره کړی خپه شوی نه او دغه ویډیو مونږ تاسو خو خبرو مشکل خو بنې ان شاء الله ډیره مننه ملګرو بیا هم ستړي مشي خدای دې خبرونه خو غشي وي او خبرونه خو ما ډیر خواندې راکو نو ادباري مچ خبرونه تاسو خېټه پړسیږي د خاندان لخره د خبرونه مخکې مثال او دا اوس مثالات دي بس تر بل خبرونه پر دا وزمن نشه د نن خبرونه چې تاسو موږ وړاندې کړه ما او زما کیمرامن لاله محمد رئیس خیل صاحب نو تر بل خبرونه پورې چې موږ روغ او ژوندۍ پاتې شو ان شاء الله چې تاسو تازه خبرونه کوو په ځان پام کوئ اسنه چې تاسو لکه ما غونته حال نه ګورئ مخکې کوم سټایل مس په کوم سټایل راغلی ما خو بیا هم د ځان ډېر پام ساتئ د الله په امان ښې شیبې ښه وخت ښې چارې